ډیکه دې ولې واره کړه ده بخښنه غواړم. ډیکې ماره بخښنه مې غواړې ولې داسې دې وکړه بیا خبره شنه کې ډیکه دې ولې واره کړه ده نه خیر ورونه جنګ مه کوئ. مکتب دې ویلې ده؟ نه مکتب څه کومې مکتب دې ویلې ده خیر د مکتب آینده به دې جوړه شي. زه مکتب ماته مکتب ماته سبا مه دې یادوه پلار ته وایم دا مکتب کې شامل کړه. زه مکتب ماته مکتب چې زه مکتب نه وایم او دا څومره خلک وره ما ډیکه مټله ما نه بخښنه مو غوښتله دا خو لا ډېر خلک وو ته ورګه زه یو چکر مکتب ته لاړ شم همدا مکتب دی بچیا همدا مکتب ده وعلیکم سلام سلام علیکم. څه خدمت دي؟ د خپل ځای مکتب کې شامل یم. مهرباني وکړئ دلته کښېنئ. مننه وروره. السلام علیکم مدیر صاحب. وعلیکم السلام په خیر راغلی ورور خیر اوسئ. جوړې مننه ژوندی اوسئ. مهرباني وکړئ کښېنئ وروره په خیر راغلی خیر اوسئ. هر کله راشئ څه خدمت کوی شم راغلی یاستو مدیر صاحب دغه ځای مې مکتب کې شاملوم. ماشاءالله ډېر ښایسته زبردست تصمیم نیولی ستا د زوی نوم منصور خان. منصور جان مکتب یې ویلی تر اوسه مکتب یې نه دی ویلی اول صنف کې شاملوم. اول صنف کې شامل ډېر ښه زه به ورته صنف وښیم همالته به کښېني سمه ده سمه ده. ښاغلو شاګردانو کتاب ته په انګلیسي کې څه وایي سپلې کوئ آفرین. السلام علیکم څنګه یاستئ ماشاءالله درسونه هم ښه روان دي ستاسو نوی همصنفي منصور جان دا نوی مکتب کې داخله کړې ده تاسو سره دې نه بعد همصنفي شو صحیح شو نو تاسو درسونو کې ورسره کوشش وکړئ سمه ده او منصور جان سر د سبا نه به له خیر سره یونیفورم او کتابونه ټول به منظم واخلې ځان ته او رابشئ سمه ده مهرباني وکړه خپل ځای ته لاړ شه